د وروستي پیغام لومبی توری مې بیا خپل کو د دغه نیمګړي اشنایي مې سمه وملګرو سلامونه او احترامات الطاف خان الطاف یمه دا شیبې په دې آی 10 مرکز ته راوتی وم هسې نو دا یو ځوان مخې له راغی د دیر د سمي وایي یار مې د دیر زه مې د سوات یمه دوکانداري ورته بټخیله کې کومه زبردست یار دا ملګری وایي چې ستا ویډیو مې په فیسبوک باندې کتلې وه ملګری نور خبره ورته ته په خپله وکړه فیسبوک باندې مې ویډیو وکتلې که نه نو زما ستا اواز ستا شعرونه یار ډېر زبردست ډېر مې خوښ شول که نه ډېر کوشش مې وکړو بس په څه طریقه باندې بس راغلم ستا خواته خو دې لپاره راغلی یم په آی 10 مرکز کې ولاړم زه چې ستا راخلین یو دوه درې شعرونه واورم بس دلته کای څه کاره دلته موبایل دکان کې یم که نه موبایل دکان کې یې د دیر د سمې دیر یم بالکل نوم دې څه دی صاحبزاده دیر دا یو څو شعرونه دي صاحب ته دې ډالۍ وي چې وایي خپله معصومه تنهایي مې سمه ومانځله خپله معصومه تنهایي مې سمه ومانځله او د یو بېلوزه جدایي مې سمه ومانځله د اژدها کومې کې واوښتم د شین د خندا زبردست د اژدها کومې نه واوښتمه شین د خندا زبردست د ژوند اخره رڼایي مې سمه ومانځله زبردست ملګرو تاسو به مو وابې ورئ که نه اورېدلي به مې چک کوي ستا وروستني پیغام ړومبی توری مې بیا خپل کړو ماشاءالله ماشاءالله ستا د ړومبي پیغام ستا د وروستي پیغام ړومبی توری مې بیا خپل کړو د دغه نیمګړي اشنایي مې سمه ومانځله زبردست ساړه ته چې دې ګاډي بلار ورکړو ریخي شوم خو د حق چغه مې پرې نه ښودله زبردست یار زبردست ریخي شوم خو د حق چغه مې پرې نه ښودله الطافه دغه ګویایي مې سمه ومانځله زبردست یار زبردست ملګرو تاسو مو اورېدل اجازت راکړئ د ماشاءالله ځوان مینې پور دې راپورې وي ډېره مینه او احترامات